سلامونه او احترامات نن د ناڅاپي مشاعرې په دغه لړۍ کې نن زه د وزیر خوا راغلی یم اګریکلچر یونیورسټۍ کې نو زه به ورته څو شعرونه ډالۍ کوم وایي چې د جبر نه باغي د انقلاب سړی دې نه مري د جبر نه باغي د انقلاب سړی دې نه مري د وخت د ګزارونو د جواب سړی دې نه مري د علم دښمنان که په لار کېږي که مړه کېږي خدای د قلم او د کتاب سره علم دښمنان که په لار کېږي که مړه کېږي خو خدای د قلم او د کتاب سړی دې نه مري او زمونږ د وطن د بقا راز په دې کې پټ دی چې هر سړی دې مري خو د پنجاب سره زمونږ د وطن د بقا راز په دې کې پټ دی چې هر سړی دې مري خو د پنجاب سړی دې نه مري او د کرکې ګناهګار دې د دنیا د مخه ورک شي د امن او د مینې د ثواب سړی دې نه مري ډېر ښه دی ډېر ښه دی ویر چې د قیامت نه کوو نو څه به کوو ویر چې د قیامت نه کوو نو څه به کوو مونږ چې بغاوت نه کوو نو څه به کوو دا خو مونږ په وینو لمبولي یو سا نه چې نفرت نه کوو نو څه به کوو بل یو شعر ورته ووایه شابه که د لر او که د بر دي که د لر او که د بر دي پښتانه ټول په خپلو کې په شعر دي پښتانه د دښمن دپاره رور په ټوپک ولي څومره پوهه څومره نر دي د دښمن دپاره رور په ټوپک ولي څومره پوهه څومره نر دي پښتانه ډوډۍ پسې د سیل مسافر د پشته کور کې در په در دي په ډوډۍ پسې د سیل مې مسافر دي پشته کور کې در په در دي پښتانه او د تورسرو یو حق نه مني د سره د تورسرو یو حق نه مني د سره انکاري ترې سراسر دي پښتانه او د رایوند ښایست د دو په سر قایم دی د اسلام په روح خبر دي د وطن په ننګ ولاړ دي لکه غرونه د وطن په ننګ ولاړ دي لکه غرونه خیر که ناست پکې نهر دي پښتانه سیرات سوال کړي د زړه سترګې بنا کړي خدایه نور خو برابر دي او ستاسو کور کې امن دی مزې کې په دې به راختمه کړو ښه ستاسو کور کې امن دی مزې کوئ دلته موږ د اوسپنو باران وکړو تاسو په امن کې پیسې ګټئ په سفر کې دا د ناڅاپي مشاعرې دغه لړۍ وه چې سر ته ورسېده د ارمان سراج سره اګریکلچر یونیورسټي ده وزیر دی نور یاران راسره هم ناست دي ښه د باد او بریالي اوسئ په لوی الله مو سپارم